سازمان خبرنگاران بدون مرز رده‌بندی تازه از میزان آزادی رسانه‌ها را زیر نام شاخص جهانی آزادی رسانه‌ها روز پنجشنبه به نشر رساند. در این رده‌بندی افغانستان با 53 رتبه سقوط در جایگاه 175 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. این نهاد مدعی شده که در 25 سال اخیر آزادی بیان و رسانه‌ها افت شدید را تجربه کرده است. عربستان سعودی، چین، ایران و کره شمالی 4 کشوری هستند که در شاخص جدید آزادی رسانه‌ها پایین‌تر از افغانستان قرار دارند. با این حال اما وزارت اطلاعات و فرهنگ با برجسته سازی فعالیت‌های این وزارت می‌گوید که در سال 1404 هجری خورشیدی کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بررسی شکایات خبرنگاران و رسانه‌ها و تخلفات رسانه‌ای ده‌ها نشست را با مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران برگزار و به شکایات 27 خبرنگار رسیدگی کرده است. د اطلاعات او کلتور وزارت په 1400 لمریز کال کې د خپل نشراتي برخې له لارې وکولی شو چې د رسنیزو سرغړونو ارزونې کمیسیون په توسط د هیواد د 28 خبریالانو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي کوم چې کمیسیون ته راجع شوي وي او همدارنګه د لسګونو رسنیو په لوړه کچه کوم ستونزې چې وي مختلفو برخو کې هغه ته او د مختلفو اداراتو سره دلته هم رسیدنه شوې ده. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح می کند که در سال گذشته برای 16 رادیو، یک وبسایت، 5 رسانه چاپی، 2 آژانس خبری، 90 کانال یوتیوب و 27 نهاد و مؤسسه فرهنگی جوازهای جدید صادر شده و جواز 2 تلویزیون، 29 رادیو، 4 رسانه چاپی و 12 نهاد فرهنگی تمدید گردیده است. با گفته آقای غفران در این مدت به 76 مورد تخلف در رسانه‌های صوتی و تصویری و 35 مورد تخلف در شبکه‌های اجتماعی ثبت و رسیدگی شده است. د ډلهیزو او ټولنیزو رسنیو او فرهنګي مؤسساتو 141 نوی جوازونه ویشل شوي دي چې دا په رسنیز ډګر کې د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت مخصوصا هغه لویه حمایه ښیي چې دغه ډګر پیاوړی شوی ده او همدارنګه 40 رسنیزو ادرسونو فرهنګي بنسټونو خپل جوازونه تمدید کړي دي او د رسنیو د نشراتو ایثار برخه کې مونږ دا ویلی شو چې 111 رسنیز سرغړونې او تخطیانې وي چې هغه ته پر وخت رسیدګي شوی ده او د اړوندو رسنیو سره هغه تخطیانې د اصلاح په برخه کې اقدامات شوي دي او همدارنګه د چاپي رسنیو په برخه کې د 1000 په تعداد ورځپاڼې اونیزې او میاشتنۍ ګڼې چې دي دا ارزول شوي دي څو د نشراتي پالیسي په رڼا کې دغه ټول مختلف ډګرونه چې دي دا منظم سي او دغه چوکاټ کې خپل نشرات ولري. این در حال است که پیش از این شماری از خبرنگاران نیز از نبود قانون دسترسی به اطلاعات در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان توشیح این قانون و حل چالش‌های فراراه خبرنگاران شده‌اند. امارت اسلامی همواره بر رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران و فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع کشور تاکید کرده است.